د کتاب نوم دی د کاروبار پیل. څنګه کولی شو یو غوره کاروبار پیل کړو؟ د دې کتاب لیکوال حکمت نظری دی. زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. د کاروبار موخي. کاروباري موخي او د هغوی ټاکل کولی شي ستاسو پر کاروبار کې د پام وړ وده او بدلون رامنځته کړي. د لویو موخو لرل او د هغوی ترلاسه کولو لپاره پالیسي او پلان جوړونه د هر کاروبار لپاره اړین ګڼل کیږي. په کاروبار کې هغه څه چې ډیر ستونزمن ښکاري هغه د کاروباري موخو ټاکل دي. د مستقبل په اړه د روښانه لیدلوري درلودل، په شرکت کې دننه د کړنو سمبالښت او دا چې په راتلونکو څو کلونو کې به ستاسو کاروبار څنګه وي هغه څه دي چې د کاروباري موخو برخه ګڼل کیږي. معلومي موخي او د هغوی ټاکل هغه څه دي چې ستاسو د کاروبار او کاروباري بریا لپاره بنسټیز رول لوبوي. لومړی ګټه کول یعنی دا چې ستاسو عواید ستاسو له لګښتونو څخه زیات شي. په کاروبار کې د ټولو کاروباریانو یوازینی موخه د ګټې لاسته راوړل دي. د کاروبار بریالیتوب او ماتې خوړل د هغه کاروبار د ګټې او تاوان په ډول پورې اړه لري. دا چې ځینې کارونه ولې له ماتې سره مخ کیږي د هغوی تر ټولو لوی لامل د ګټې نشتون وي. یعنی دا چې د نوموړي کاروبار عواید د هغه له لګښتونو کم شي او په پایله کې یاد کاروبار نه وتوانیږي تر څو خپلې چارې روانې وساتي. دا چې کاروبار کې ګټه خورا اړینه ګڼل کیږي. اړیو د کاروبار د پیل څخه د مخه د کاروبار د ګټې په هکله غور وکړو او په کاروبار کې مو د تر ټولو لوړې منځنۍ او ټیټې کچې بیلانس وټاکو. د دوامدارې ګټې لپاره کمپنۍ اړ ده ترڅو په تولیدي، کرنیز، چوپړتیاوي او داسې نورو برخو کې د لګښتونو پوره کنټرول وساتي او ورسره د ګټې په موخه یا توکي بازار ته وړاندې کړي. مؤثریت. د مسلکي کارکونکو روزل، کارکونکو ته د اړتیا وړ مسلکي او پوهنیز ټرینینګونه برابرول، د نویو ټکنالوژیکي وسایلو اخیستل او د هغوی د ساتنې په موخه د کنټرول درلودل، د قوي مدیریت ترڅنګ ښه رهبریت ترسره کول، کارکونکو ته د هم اندۍ، یو بل منلو او یو ټیم کېدلو د ارزښت پوهاوی، د معلومو پالیسیانو او پلانونو درلودل او پلي کول. هغه څه دي چې کولی شي ستاسو د بریالیتوب بیلانس لا پیاوړی او په کاروبار کې مو مؤثریت رامنځته کړي. د پیرودونکو خدمتونه. که د بریالي کاروبار خوبونه وینئ او کاروباري بریا غواړئ نو زده کړه چې څنګه خپلو پیرودونکو ته ارزښت ورکړئ او څنګه د هغو پام ځان خواته واړوي. څنګه چې موټر په تیلو چلیږي د کاروبار روان ساتل هم د پیرودونکو په شتون پورې تړلې ده. پیرودونکو ته د ښه خدمتونو وړاندې کول، د هغوی لومړیتوبونه او غوښتنې پیژندل او پوره کول، د هغوی د ګټې او راضي ساتلو په موخه د لوړ کیفیت او لوړو توکو وړاندې کول، د خپل اوږدمهاله او لنډمهاله پیرودونکو پیژندل، د خدمتونو په برخه کې مو بریا روانه وساتي. دا زده کړئ چې حق تل له پیرودونکو سره وي. د یو چینایي متل له مخې که حوصله نه لرې نو هټیوالي مه کړه. ویلی شو چې که چیرې غواړې بریالیتوب ستاسو پښې ښکل کړي نو هڅه وکړئ خپل پیرودونکي وپیژنئ او د هغوی غوښتنو ته په ارزښت قایل شئ. د کارکونکو ساتل. کارکونکي او د هغوی دوامداره ساتل هغه څه دي چې تاسو اړ یاست د خپل کاروباري پلان په موخو کې شامل کړئ. د کارکونکو بدلون او نوي کارکونکي ګمارل به تاسو لپاره ډیر لګښت ولري، ځکه کمپنۍ اړ ده د نوي کارموندنې لپاره د کارموندنې اعلانونه، د نویو کارکونکو د ګمارنې مرکه اخیستل، نویو کارکونکو ته د اړینو روزنو وړاندې کول او داسې نورې ورته کړنې ترسره کړي چې دا به ښایي تاسو لپاره ډیر لګښت لامل وګرځي. د کارکونکو د ساتلو په موخه کمپنۍ اړ ده د کارکونکو غوښتنې وپیژني او بیا یې پوره کړي. د کارکونکو د تنخوا په اړه منظم میکانیزم جوړول، هغوی ته وخت ناوخته ورکشاپونه، ټرینینګونه او د اړتیا وړ سیمینارونه برابرول، د هغوی ستونزو ته لاسرسی، هغوی ته د روغتیا خدماتونو وړاندې کول، همدارنګه دې او دې ته ورته نورې داسې کړنې چې وکولی شي کارکونکو ته د هوساینې او خوښۍ لامل وګرځي. هغه څه دي چې د کارکونکو د ساتلو په برخه کې بنسټیز رول لوبوي. وده. د کاروباري ودې او بریا لپاره بیلانس وټاکئ او د هغوی دقیقه څارنه وکړئ. دې سره به تاسو ته د خپلې ودې او پرمختګ د کچې معلومات وشي. پخواني مالي معلومات، اوسنۍ چارې او په مستقبل کې د کاروباري موخو ټاکل هغه څه دي چې له مخې د یوې کمپنۍ د ودې او پرمختګ بیلانس ټاکلی شو. د دې لپاره چې د کاروباري ودې بیلانس تل مثبت پاتې شي، کمپنۍ اړ ده ترڅو د خپلو زیرمو لکه مالي او شخصي په کلکه ساتنه او دقیق کنټرول وکړي. پانګه اچونه مو روانه وساتئ. وده.
د کاروباري ودې او بریا لپاره بیلانس وټاکئ او د هغوی دقیقه څارنه وکړئ. دې سره به تاسو ته د خپلې ودې او پرمختګ د کچې معلومات وشي. پخواني مالي معلومات، اوسنۍ چارې او په مستقبل کې د کاروباري موخو ټاکل هغه څه دي چې له مخې د یوې کمپنۍ د ودې او پرمختګ بیلانس ټاکلی شو. د دې لپاره چې د کاروباري ودې بیلانس تل مثبت پاتې شي، کمپنۍ اړ ده ترڅو د خپلو زیرمو لکه مالي او شخصي په کلکه ساتنه او دقیق کنټرول وکړي. پانګه اچونه مو روانه وساتئ. حتی د ښه عاید درلودونکي کمپنۍ هم اړ ده ترڅو پانګه اچونه روانه وساتي. د ډیری شمیر کاروباریانو ماتې هغه وخت پیلیږي کله چې دوی یوازې په یوه خاصه برخه کې پانګه اچونه وکړي. کاروبار د بریا او ماتې ترمنځ هغه لوبه ده چې د ماتې او بریا شتون پکې حتمي دی. یعنی دا چې موږ د کاروباري بریا لپاره څومره پلان جوړونه کوو، په هماغه کچه اړ یو د ماتې خوړلو لپاره هم پلان او تیاری ولرو. زما پاند د ژوند هره برخه کې د A, B او ان C پلانونو درلودل هغه څه دي چې د بریالي کېدلو کچه لوړوي. که چیرې کاروبار کې هم ورته څو پلانونه ولرو، نو خدای مکړه که چیرې A پلان له ماتې سره مخ شي، کولی شو B یا C پلان پر مخ بوزو او دا به حق پک پاتې کېدلو څخه د ژغورنې یوازینۍ لار وي. دا چې افغانستان کې ولې ځینې کاروبارونه له ماتې سره مخ کېږي او پر مخ نه ځي، زما پاند تر ټولو ښکاره لامل یې د سختو شیبو لپاره نه تیاری او د پلان نشتون دی. که غواړئ یو غښتلی کاروبار رامنځته کړئ، هیڅکله هم په یوه خاصه برخه کې کاروبار مه محدودوئ. تل د نویو انګیزو او نویو فکرونو سره بازار او کاروبار ته دننه شئ. هڅه وکړئ پانګه اچونه مو په څو برخو او ګڼ شمېر تولیداتو کې ترسره کړئ. دا ځکه چې که چیرې په یوه خاصه برخه او خاص تولید کې له ماتې سره مخ شئ، نو د بل تولید او بلې برخې په مرسته به وکولی شئ د یادې برخې د تاوان ځای ډک کړئ. بازار موندنه. هڅه وکړئ بازار موندنه مو یوازې پر اعلانونو او د پیرودونکو پر پیرلو او پلورلو پورې محدود ونه ساتئ. د پیرودونکو د پیرلو او پلورلو پر پروسس پوهیدل، د پیرودونکو د اړتیاو پیژندل، پیرودونکو او د هغوی غوښتنو، وړاندیزونو او نقدونو ته ارزښت ټینګېدل، د اوږد مهال پیرودونکو پیژندل او همدارنګه دې او دې ته ورته نورې داسې کړنې چې وکولی شي ستاسو کاروبار د بریا په لور ولېږدوي، هغه څه دي چې د بازار موندنې په برخه کې اړین ګڼل کیږي. د کاروباري سیالانو پیژندل. خپل سیال ته تر هغه وخت ماتې نشئ ورکولی تر څو هغه په پوره معنا سره ونه پیژنئ. د کاروباري سیالانو پیژندل هغه څه دي چې کولی شي تاسو ته لوی بریالیتوبونه در په برخه کړي. په کاروبار کې د سیالانو د قوت او ضعف ټکو پیژندل او د هغوی په نښه کول، د سیالانو په وړاندې مو کاروباري ډګر کې د فرصتونو او همدارنګه خنډونو څیړل او بیا د یادو ټکو پرتله کول، د خپل ځان سره هغه څه دي چې تاسو ته به ستاسو پر سیالانو د ښې حملې او بریالیتوب فرصت درکړي. کاروباري پوهه. که څه هم د یو بریالي سوداګر په ژوند کې د ناممکن په نوم کومه کلمه نشته، خو بیا هم د کاروباري پوهې نشتون د ځان لپاره ستر ګواښ ګڼي. د یو بریالي کاروبار شاته تل د یو پوه، با تدبیر او په ګڼ شمېر مهارتونو مالامال ځیرک کاروباري شتون دی. دا چې اکثر سلنه کاروبارونه له پیل څخه لږ ځنډ وروسته ماتې خوري او د کاروباري نړۍ سره د تل لپاره مخه کوي، تر ټولو ښکاره لامل یې د کاروباري پوهې نشتون دی. همدارنګه دا چې افغانستان کې اکثره کاروبارونه ماتې خوري او یا هم د تل لپاره په ډیره کمه ګټه قانع پاتې کیږي او حتی د خپل کاروبار د ودې او پرمختګ په هکله هم فکر نه کوي، یوازینی دلیل یې د کاروبار د مالک په کاروبارونو په کاروباري نړۍ کې د اړینو او مسلکي زده کړو او پوهې نشتون دی. دا چې ژوند کې هر څه یو خاص نظم، تدبیر او سیستماتیکي پروسې ته اړتیا لري او د هر څه د مخه باید ځینې خاص اصول او لومړني قدمونه پلي شي، نو د کاروبار د پیل څخه د مخه هم اړ یو د کاروبار په هکله هر اړخیز معلومات، هنرونه او پوهه ترلاسه کړو، ترڅو په مستقبل کې د ستونزو او ګواښونو په داسې کړنو ښکار نشو چې د وتلو او بیرته تګ لپاره مو ځان ته هیڅ لاره نه وي پرېښودلې. د یو بریالي کاروبار د پیل کېدو څخه د مخه ګڼ شمېر مهارتونه شته چې پوهېدل پرې اړین دي. که چیرې تاسو په یوازې او په خپله د شخصي کاروبار پیل کول غواړئ، اړ یاست د لاندنیو او دې ته ورته نورو مهارتونو شتون او روزل په ځان کې پیدا کړئ. بازار موندنه. هڅه وکړئ بازار موندنه مو یوازې پر اعلانونو او د پیرودونکو پر پیرلو او پلورلو پورې محدوده ونه ساتئ. د پیرودونکو د پیرلو او پلورلو پر پروسس پوهیدل، د پیرودونکو د اړتیاو پیژندل، پیرودونکو او د هغوی غوښتنو، وړاندیزونو او نقدونو ته ارزښت ټینګېدل، د اوږد مهال پیرودونکو پیژندل او همدارنګه دې او دې ته ورته نورې داسې کړنې چې وکولی شي ستاسو کاروبار د بریا په لور ولېږدوي، هغه څه دي چې د بازار موندنې په برخه کې اړین ګڼل کیږي. د کاروباري سیالانو پیژندل.
خپل سیال ته تر هغه وخت ماتې نشئ ورکولی تر څو هغه په پوره معنا سره ونه پیژنئ. د کاروباري سیالانو پیژندل هغه څه دي چې کولی شي تاسو ته لوی بریالیتوبونه در په برخه کړي. په کاروبار کې د سیالانو د قوت او ضعف ټکو پیژندل او د هغوی په نښه کول، د سیالانو په وړاندې مو په کاروباري ډګر کې د فرصتونو او همدارنګه خنډونو څیړل او بیا د یادو ټکو پرتله کول د خپل ځان سره هغه څه دي چې تاسو ته به ستاسو پر سیالانو د ښې حملې او بریالیتوب فرصت درکړي. کاروباري پوهه که څه هم د یو بریالي سوداګر په ژوند کې د ناممکن په نوم کومه کلمه نشته، خو بیا هم د کاروباري پوهې نشتون د ځان لپاره ستر ګواښ ګڼي. د یو بریالي کاروبار شاته تل د یو پوه با تدبیره او په ګڼ شمېر مهارتونو مالامال زیرک کاروباري شتون دی. دا چې اکثر سلنه کاروبارونه له پیل څخه لږ ځنډ وروسته ماتې خوري او د کاروباري نړۍ سره د تل لپاره مخه کوي، تر ټولو ښکاره لامل یې د کاروباري پوهې نشتون دی. همدارنګه دا چې افغانستان کې اکثره کاروبارونه ماتې خوري او یا هم د تل لپاره په ډیره کمه ګټه قانع پاتې کیږي او حتی د خپل کاروبار د ودې او پرمختګ په هکله هم فکر نه کوي، یوازینی دلیل د کاروبار د مالک په کاروباري نړۍ کې د اړینو او مسلکي زده کړو او پوهې نشتون دی. دا چې ژوند کې هر څه یو خاص نظم، تدبیر او سیستماتیکي پروسې ته اړتیا لري او د هر څه د مخه باید ځینې خاص اصول او لومړني قدمونه پلي شي، نو د کاروبار د پیل څخه د مخه هم اړیو د کاروبارونو په هکله هر اړخیز معلومات، هنرونه او پوهه ترلاسه کړو، ترڅو په مستقبل کې د ستونزو او ګواښونو په داسې ډول ښکار نشو چې د وتلو او بیرته تګ لپاره مو ځان ته هیڅ لاره نه وي پرېښودلې. د یو بریالي کاروبار د پیل کېدو څخه د مخه ګڼ شمېر مهارتونه شته چې پوهېدل پرې اړین دي. که چیرې تاسو په یوازې او په خپله د شخصي کاروبار پیل کول غواړئ، اړ یاست د لاندینیو او دې ته ورته د نورو مهارتونو شتون او روزل په ځان کې پیدا کړئ. د کاروبار د پیل په هکله لومړني معلومات. د کاروبار د پیل لومړني پړاوونه لکه د کاروباري انګیزې پیدا کول، په هکله یې معلومات راټولول، د کاروباري پلان جوړول، کاروباري انګیزې ته د عمل بڼه ورکول، د کاروباري انګیزې ثبتول، د شرکت د کار جواز اخیستل، په دولت کې د شرکتونو د مالیاتو او اصولو په هکله معلومات کول، د مارکیټ او کاروباري سیالانو په هکله معلومات ټولول، د کاروباري شریک پیدا کول او داسې نور هغه څه دي چې د کاروبار د پیل څخه د مخه یې په هکله راړخیزه څیړنه ضروري ګڼل کیږي. د مالی چارو مدیریت او پوهنه. د مالی چارو مدیریت او پوهنه تر هر څه اړین ګڼل کیږي. د پیسو منظم مدیریت او ساتل کولای شي ستاسو بریا حتمی کړي. ستاسو مالی مسؤلیتونه د کاروبار د پیل څخه پخوا پیل کیږي. تاسو اړ یاست د کاروبار د پیل څخه د مخه خپلې پیسې او سرمایه مدیریت کړئ. ښه به دا وي چې د کاروبار د پیل لپاره مو بیله بودیجه او اکاونټ پرانیزئ، ترڅو وکولای شئ هغه مقدار بودیجه چې د کاروبار د پیل او د دوام لپاره مو بسنه کوي د پیل څخه د مخه ترلاسه او وسپموي، ترڅو آینده کې مو کاروبار د مالی اړخه ونه ګواښل شي. یا د موخې ته د رسیدو لپاره تاسو اړ یاست د مالی چارو مدیریت او پوهنه لکه د ورځنیو مالی پیکو او راکړې ورکړې ثبتول، د آینده په هکله د مالی اړخه وړاندوینه، د مالی راپورونو برابرول، د پیښیدونکو ګټې او تاوان وړاندوینه کول، د کمپنۍ بیلانس شیټ جوړول، د تولیداتو او خدماتو د نرخونو محاسبه کول او ټاکل او دې ته ورته نورو چارو په هکله د کاروبار د څښتن پوهاوی اړینه او د کاروبار د بریا لپاره بنسټیز رول لوبوي. د بازار موندنې، خرڅلاو او پیرودونکو په هکله پوهنه. د بازار موندنې پلان جوړول، د بازار په هکله لومړني معلومات، د کاروباري سیالانو په نښه کول او ځان سره پرتله کول، د تولیداتو او خدماتو د خرڅلاو د کچې لوړول، پیرودونکو ته د ښه او لوړ کیفیت چوپړتیاو وړاندې کول او دا چې څنګه کولی شي خپل توکي خرڅ او پیرودونکي خوښ وساتي، هغه څه دي چې د یو نوي او په یوازې ځان سره د کاروبار پیلېدونکي کاروباري لپاره یې پوهنه غوره ده. رهبري. که چیرې ستاسو کاروبار د بریا او لویوالي خواته روان دی، نو تاسې نشئ کولی په یوازې ځان سره ټولې چارې تنظیم کړئ. د دې لپاره اړ یاست د ځینو چارو د پرمخ بیولو لپاره ځینې کارکوونکي په دنده وګمارئ. د کارکوونکو ساتل او په هغوی کنټرول درلودل او په دې مطمئن کېدل چې د کمپنۍ چارې پر نورمال ډول روانې دي، یو قوي او په هر څه پوه یو مشرتابه ته اړتیا لري. مشر کېدل او رهبر جوړېدل ځینې زده کړو ته اړتیا لري، ترڅو وکولی شي کارکوونکي کنټرول او د شرکت چارې روانه وساتي. یو ښه کاروباري تل یو ښه رهبر وي او ښه رهبر تل خپل کارکوونکي کنټرول، تشویق او خوشحاله ساتي، ترڅو وکولی شي د کمپنۍ چارو او تولیداتو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. یو ښه رهبر هغه دی چې وکولی شي د خپل ځان، کمپنۍ او کارکوونکو موخې سره یو ځای او کارکوونکي دې ته تیار کړي څو یادو موخو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي.
اړیکې او خبرې کول. خبرې وکړه ترڅو ګټونکی شي. د انسان په ژوند کې ډیر شمیر بریاوي د ښو پخو او پر ځای خبرو کولو وروسته پیلېږي. همدا خبرې او ښې اړیکې دي چې تاسو به خلکو ته ورپېژني او هغه پټې وړتیاوې چې ستاسو په وجود کې نغښتي خلکو ته به په ډاګه کړي. یو بریالی کاروباري باید وکولی شي په کاروبار کې د عرضه کوونکو، پانګه اچوونکو، پیرودونکو او کارکوونکو سره ښو خبرو او اړیکو جوړولو وړتیا ولري.